نو بس تاړولي دي چې ډېر غټ چې بېرته یې واړئ سم یې کې نه وي کري. دا دی ماشاءالله نو یو پارک دی. زه ورغلی یم ومه یو ورځ. دا دی غټه جامه ده. نو مرغۍ خو وینئ په ګلانو کې دوکانونه دي. دا وخت خو نو زیات رش نه وي. اوس دا دی ګوره بیخي هېڅ شی هم نسته. دا دی ځای مو دلته اماده کړی دی. ډاکټر صاحب هم ناست دی. زویا شیدې اچوي او دا چې دي دې بیا شروع په وکړه په پراټه ښه شی خرڅېږي. نه پوهېږم څه شي دي. ډاکټر صاحب بریاني ده. بس زموږ د سهار د میلې ډېرې شپې نه یم راغلی. د کندهار ډېره تونده ګرمي ختمه سي. کانو په باسکله باندې پایه پورته کړې ده. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. سهار مو په خیر. سهار دی تقریبا 9 بجې دي. ښایسته روڼ سهار، لمرینه ورځ او ښایسته ښار کندهار. زه زویا او ذکرا راوتلي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. سلام وکړئ. سلام. ته څنګه یاست؟ څنګه یاست؟ ته شپې ورځې مو په خیر دي؟ ورځې مې په خیر دي. نو بس موږ د خیر سره راوتلي یو. د دې به یو ولاګ درته جوړ کړو. دا نو مینې تر ټولو په رشترینه نقطه کې او په ښایسته ځای کې د میلې په ځای کې. نو چای هم د خیر سره راخیستي دي. د سهار ناشته به هم دلې وکړو. دا شاوخوا ښایسته ساحه به هم در باندې ووینو. واقعا هم ډېر ښایسته لمرینه ورځ ده او ښایسته د ګلانو بوی دي. نو دوی به هم وګرځېږي ساعت بې تېر شو. تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړو، ناشته هم وکړو. نو راځئ تاسو مو تعقیب کړئ. دا دی ماشاءالله ښایسته ورځ ده، ښایسته ګلان دي، داسې ښایسته بوی ځي. او دې خواته ماشاءالله دا دی غټه جامه ده. نو مال چې راوځمه د خیره سي بیا له هغه راوځمه. نو دلته مې نن د سهار د چایو کړې وه اراده. نو مال بس تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړمه. د ذکرا بیخي تلوار وی ما هم در سره بوس. نو مرغۍ خو وینئ په ګلانو کې. دا ماشاءالله دا خو نو ریحان به یې فکر کوم. هو داسې ښایسته بوی یې ځي چې بیخي خوندور. او دغه چې دي دا نو بس تاړولي دي چې ډېر غټ چې بېرته یې واړئ سم یې کې نه وي کري. دې خواته جامه ده او دې خواته دا دي زویا او ذکرا را روان دي. دې خواته نو دغه کې خلک بس کښېني ځکه لمر دی د باندې ګزاره نه کېږي، ګرمي سته. او دې خواته نو غټه دروازه ده، هغې خواته مخ ته ورځمه. او دلته چې دی دا د کوچنیانو یو پارک دی. زه ورغلی یم ومه یو ورځ. موټر مې چلولی و. هاخواته ښایسته مسجد دی او دې خواته دا د سړک د غاړې دوکانونه دي. دا وخت خو نو زیات رش نه وي. اصلا چې رش شي بیا نو مازدیګري خواته ډېر رش جوړېږي. تاسو بیا د مازدیګري ولاګونه هم زما په چینل کې لیدلي. نو تر ټولو د مخه به اول ولاړ سو، ناشته به وکړو ځکه چې دغه دی. ذکرا ذکرا تا چای وڅښلې؟ نه دې څښلې؟ درځه چای به وڅښو بیا به میله وکړو. ښه دی؟ مازدیګري سي ما دلته ولاګ کړی و. ستاسو به په یاد چې څونه رش موټرسایکلانو. مګر اوس دا دی ګوره بیخي هېڅ شی هم نسته. نو داسې ساعت تېري دلته ور زویا ځینې مخ ته ده، بله کالي یې اوږده دي چې راځغلي. دا دی ځای مو دلته اماده کړی دی. ډاکټر صاحب هم ناست دی. داسې ډاکټر صاحب سهار په خیر. سهار ته اوس څنګه یې؟ دلته به کښېنو د خیره. دا ځای صحیح دی؟
راسې دلته بخشي نو وینې څنګه ښایسته ځای زموږ دپاره جوړ کړی دی. کور یې ډېر ډېر ودان، ګوره ګورپاڼې هم پکښې لګولي دي. سړه سایه یې راته جوړه کړې ده. څنګه ډاکټر صاحب؟ او موږ یې باید ساتنه وکړو. اوه د دې باید موږ ساتنه وکړو. ګوره څونه خوندوره رنګ، ښایسته کندیل. زویا، ذکرا، خلاص یې که زویا تیرا چای را راواچو. دې ته یې مه وراچوه، دې څښلې دي. نه دې دې څښلې؟ ښه چای زویا شیدې اچوي او دا چې دي کورنۍ پراټې دي. دا ښه دا د کور دي. دا نو بس ډېرې خوندورې، ولې چې د دې غوړي هم صفایي او وړو شیان هم ټول په خپل لاس وي. دا ډاکټر صاحب تور دغه که دا نه شي اچول. واره که دا بیا واچوي ډاکټر صاحب ونیسه دا دې ماشاءالله. دې بیا شروع په وکړه په پراټه. ښه څنګه ده؟ خوند یې سته؟ د څه شي خوند کوي؟ د روش د پراټې خوند کوي. بریاني، پراټې، سمبوسې، د څه شي؟ په چورت کې دې کړه، چورتي دې کړه. چورت وایي وینې مه کوه. واه دې ته یې لږ لږ ور ډاکوي. صحیح ده. دا دی ماشاءالله موږ هم دا ځای تر ما د مخه چې راشوه سوي اوس اماده کړی وو. ما به زه به زویا ته وایم چې ته راځې یو کوچنی بالښت سره راواخله. بالښت دلته ډېر مهم دی. نو بس هغه مې هېر شو. نو دا دی زموږ د سهار ناشته، کورنۍ پراټې، شیدې، دا شیان مې ټول دورې پخ کړي وو. اول مې اراده وه چې د لیره سره راوړو، دلته یې پاخه وکړو. بیا مې وروسته فکر وکړ ما الله کیسه ډېر سره ځنډېږي، وارې ګاز ډبه سي، بیا وروسته شان سي، بیا سره راوړې، نو ډېر تکلیف جوړېږي. نو تاسو راځئ ناشته به سره وکړو په شریک. زه به خوند پر واخلم، تاسو ته دې د زړه صبر. یو زویا ته یو دانه ګوله ورکړه. زه یې درکوم. تاته مې ویني چې دا لوی مینې غټ ښایسته ګیټ دی او دلته موږ ورته ناست خپله ناشته کوو د خیر سره. ښایسته ځای راته جوړ کړی دی. دا د ذکرا هم ناسته ده، دا شیدې دي. خپله ناشته وکړو، نو بعد له ناشتې به بیا خبرې سره وکړو. نو تاسو را سره کار ته واوسئ. دلته خبره دا دی ذکرا ګولې کوي خو غوړپ نه پسې کېدی شي. سرې دي سرې دي ماما سرې دي. او موږ دلته ناست یو او دلته چې دي د خوراک یو شی خرڅېږي. نه پوهېږم چې څه شي دي. ډاکټر صاحب بریاني ده؟ څه شي پر لیکلي دي؟ خوړنځای دی، نو نه پوهېږم چې څه شي لري. دلته ډېری دوستان ګوره دا دي ناست. اوس خو نو لږ سره دا ځینو وطنوالو یا مینهوالو څخه مې دا هیله ده چې دا زوڼې و دا شیان خوري بیا دې بېرته په یو پلاستیک کې اچوي. یو خو دا زوڼې د چمني څخه ټولول ډېر تکلیف دی. نو دا اوس ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، خو لږ دا د زوڼو د دې شیانو دا دغه ډېر پراته دي، دا پوستکي. نو دا ځای چې مقصد تر دې یو څه ښایسته شیان واخلي غټ او یو ښایسته روش واوسي، هغه هم لکه د نجیب ده، نو ډېر خوند به وکړي غرمه. نو بس د دې ناست یو د خیره سره. هلته ما تاسو ته ووایم هلته بالښت بیخي کمی دی ښه، چې یو بالښت وای ذکرا ته ولاړ سه یو بالښت راوړه. د کور د موټر کلي به درکړم. ښه ده؟ ښه نه سې چلولی؟ زویا بې وچلي. دا دی نو بس زموږ د سهار د میلې کار هم سره پایلنل سو. تر ډېرو کښېناستو. زویا او ذکرا دي. راسئ دلته په سیټ کې کښېنئ. هغه ډکۍ خرابه ده، ډکۍ خرابه ده، دا د کښېږي. درځئ د خیره سره ولاړ به سو، یو څه به نور هم شاوخوا وګرځېږو.
ډېر دفتر یې ورته جوړ کړی دی او دا مسجد دی ماشاءالله ډېر کارونه یې سره خلاص شوي دي نو یو ورځ به بیا د خیره سره ورځم دا ډېرې شپې نه یم ورغلی او د ګلانو شان ماشاءالله چې کله د کندهار ډېره تونده ګرمي ختمه سي او د ګلانو شان نو بېرته ښه ښایسته سي سره برابر سي په ډېره ګرمي کې خواران دې ته نه پرېږدي چې دوی وده وکړي سوځي د ماشاءالله ډېر ښه خوند یې وکړی ښه دماغ مو یو څه پرېش سو دا ناشته چې مو د باندې وکړه دلته پرته وه ما ورته ویل مال فواره چالانه ده دغه د باغ فواره چالانه ده ذکره ته وګوره اوس معلومیږي کانو په باسکله باندې پایه پورته کړې ده وینې دا اوس زموږ یو ولاګ ته ټولو د ماشومانو د ذکرا د زویا ډاکټر صاحب نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو پر دا ولاګ خوند اخیستی موږ خو د هوا او چایو څخه ډېر خوند واخیستی نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو ولاګ خوښ شوی نو تر یو بل ولاګ چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو ښه وخت ښې چارې بای بای